محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العلي العظيم. دا آیات کریمه پرون ترجمه یې شوې وه. د دې متعلق یو څه احکام دي، څه مسایل دي چې په دغه آیات پسې اړه لري، زه غواړم چې بیان یې کړم. دا آیات چې دی د مسلې د بحث په خاطر باندې دی پر درې برخې زه ویشم. اوله دا برخه ده چې ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. تر دې ځایه پورې خو الله پاک دغه حکم بیان کړی و چې سړی چې مؤمن و مسلمان یې د هغه دپاره دا ناجایزه ده چې د کافراتو سره نکاح وکړي. بله برخه یې دا ده دوهمه ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم. چې تاسې ای مؤمنانو مؤمنانې ښځې هم و مشرکانو و کافرانو ته په نکاح مه ورکوئ تر څو چې ایمان راوړي. ولې خو مریی لا چې مؤمن یې تر مشرک اگر چې ښایسته یې اگر چې مالدار یې دا پر بیا دی. د آیات دوې برخې خو دغه شوه. درېیمه برخه چې ده درېیمه مسله و بحث و څېړنه چې اړه لري هغه د دې ځایه سره چې اولئک یدعون الی النار، چې دا خلک خو نو دعوت و ورته کوي والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، او الله پاک دعوت د جنت د مغفرت خواته کوي. د دغه درو ځایو سره د نن سبق اړه لري. ترجمه یې پرون سوې ده. نو اول راځو و دې خبرې ته په ترجمه کې مو هم ویلي وه چې دغه د مشرکات توری چې ذکر سوی دی چې ولا تنکحوا المشرکات، دا پسې چې ولا تنکحوا المشرکین په دې دوهمه حصه کې د آیت کریمه په دې دواړه ځای کې فقط مشرک ذکر سوی دی، مګر مراد ځینې کافر دی. مشرک خو هغه دی چې د الله سره شریک لري. کافر خو عام دی، که شریک لري هم کافر دی، که د الله سره شریک نه لري د محمد علیه السلام سره منکر دی، د موسی علیه السلام امتی دی، یهودي دی، کافر دی، شرک نه کوي. د عیسی علیه السلام امتی دی، د نبی علیه السلام د نبوت څخه منکر دی، د قرآن د حقانیت منکر دی، دا خو به شرک نه کوي، خو کافر دی. نو کافر د عامه معناس ولا مشرک هم تر لاندې دی. اهل کتاب چې یهود او نصارا دي هغه هم تر لاندې دي. دا مشرکان بیا عام دي، څوک ګاو پرسته دي، څوک آتش پرسته دي، څوک څه شي دي، خو رقم مشرکان شته. نو چې الاول تاسې نکاح مه کوئ مؤمنانو په د اوله ټوټه کې د مشرکاتو ښځو سره مراد یې کافراتې ګرده شولې. نو چې ګرده کافرات یې مراد شوې څه معنا دوه شاخه یې پیدا کړه. هغه کافرات چې هغه اهل کتابه دي هغه هم تر لاندې دي، او هغه کافرات چې واقعي مشرکات دي، ګو پرستانې دي یا آتش پرستانې دي د مثال په طور، یا نور دغسې عبادات کوي د مثال په طور بتانو ته عبادت کوي، دا هم تر لاندې شوه. نو دوه شاخه د کافر شوه، یو مشرک کافر بل غیر مشرک کافر چې کتابي کافر دی. نو په دغه آیات کریمه کې خو چې منع وسوله د مطلق نکاح څخه د کافر که مشرکي که غیر مشرکي، و مؤمنانو ته امر وکړي چې دغه مشرکات ښځې چې د دغو سره نکاح مه کوئ.
اوس دغه ټوټې مطابق زه درته وایم چې دا دوه برخې خو دې پیدا کړې، خو دا یوه برخه یې دا یو شاخ یې منسوخه سوی. کومه برخه هغه دا ده چې دلته منع وسوه د نکاح څخه د کتابیات ښځو هم جاهلي کتاب وي، ولې خو تر مشرکات هغه هم لاندې سو، ولې هغه معنی خو موږ په کافراتو کړې وه، نو کافري خو دا هم دي. دا حکم په چا منسوخه سوی دی؟ په سورت المائده کې 5 نمبر آیات دی. الله پاک هلته فرمایي والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. الله پاک هلته دا حلال شیان بیانوي، په دا حلالو کې باره ویلي چې دا محصنات یو پاک لمنې ښځې که د مؤمنانو د ډلې څخه او که محصنات پاک لمنې ښځې من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم د هغه چا څخه د هغه ډلې څخه چې هغو ته کتاب ورکول سوی دی. دا هم تاسې ته حلال دي اذا اتیتموهن اجورهن چې د دوی هغه مهر ورلره ورکړي، نکاح ورسره وتړي، نکاح یې جایزه ده. نو هغه آیات چې دی هغه تر دې آیات وروسته نازل سوی دی. نو د دغه آیات دوه مضمونه و. یو مضمون یې دا و چې حرمت د نکاح د مشرک کافري، او بل حرمت د نکاح د کتابیه کافري. په هغه آیات باندې هغه ځای بیرته منسوخه کوي چې هغه د کتابیه کافر نکاح چې مخکې حرامه سوې وه الله حلاله کړله. نو په دغه باره کې به تاسې متوجه یاست چې دغه آیات کریمه اوس په خپل عموم پاته نه دی، مطلق کافرات نه دي ځینې مراد، فقط هغه مشرکات به ځینې مراد سولې. کنې وار د واره خو دواړې ځینې مراد وي، خو دغه یوه پله یې منسوخه سوله او اوس هم دا مشرکه پر دغه خپل حقیقت باندې پاته سوله چې تاسې مه په نکاح کوئ، مشرکات فقط. دلته بله خبر دا ده چې د کافرې نکاح جایزه سوله. نو دا جواز چې لري ښه هم ده. مسله د شریعت د فقه دا ده چې جایزه خو ده خو خلاف الاولا کار دی، ښه کار نه دی چې سړی وکړي. ولې؟ د حضرت ابي هريره رضی الله عنه څخه په صحیح البخاري کتاب النکاح کې هلته یو روایت راغلی دی چې دی وایي نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل ولتنکح المرأة ل40. ښځه د 4 وجوهو د 4 اسباب د خاطره څخه په نکاح کېږي: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها. ګای د مال د خاطره یو ښځه ډېره مالداري، مال و دولت لري، خلک د دې په نکاح کې کوشش کوي وایي چې دا په نکاح کې د مال څخه به هم استفاده کوم، ولې خو ښځه خپل پر میړه ډېره مهربانه وي، بره مال نه ځینې سپموي، خرچه ورکوي. دا هم یو سبب دی چې خلک په ښځه کې رغبت کوي. ولحسبها او د جهت څخه د دنیوي مقام، دنیوي مقام یا د قوم په لحاظ د ښه قوم څخه ده، قومي اعتبار لري، یا د مرتبه او د منصب په لحاظ. فرض که د مثال په طور د یو غټ پوهنتون مدیره ده، نو دا یو رتبه ده لري، یا د یو د مثال په طور د یو لیسې مدیره ده، یا بل ځای د حکومت په شعبو کې یو کار لري. اگر چې په دې کې خو بیا شرعي مسله وي چې ښځه کار کولی شي که نشي کولی، هغه جواز و نه جواز یې دلته زه څېړم نه، خو فرض که همدغسې یو مشرتوب د یو ځای لري، نو دا خو چې دی قومي لوړوالی که نه دی، نو د رتبې په لحاظ خو لوړوالی دی. د حسب و دغه دواړو لوړوالو ته ورځي، که د قوم په اعتبار دا لوړی یا د مرتبې و د یو وظیفې په اعتبار لوړی. د دغسې ښځې سره هم د هر چا زړه غواړي چې کشکې ما د دې سره واده کړی وای. یا د جمال د خاطره ډېر حسن و جمال لري، خلک وایي چې خاشه ورغورځوي پسې موښلي، معنا دا رقم ښه حسن و زینت الله ورکړی دی. نو په دې باره کې هم خلک کوشش کوي چې دغسې ښایسته ښځه په نکاح کړي. څلورم ولدینها، رسول علیه السلام ول د دین د خاطره هم چې یو ښځه د دین د لارې د حلال او د حرام پابند دی، هر څه چې پر لاس ورسي یا پر خوله ورسي هغه نه کوي. نو دا بله وجه سوله د دې دپاره چې خلک کوشش کوي چې د دې ښځې سره نکاح وکړي، برابر د کور به مې په منور شي چې زموږ کور ته راسي، برابر د دین احکام دا نور کشنیان و لویان لازم زده کړي. نو پیغمبر دا 4 اسباب ذکر کړه په دې حدیث کې، مګر ویې فرمایل والفظفر بذات الدین، برابر کامیابي حاصله کړه په ذات الدین باندې. تربت یداک، لاسونه دې په خاورو سه، معنا تربت یداک دا یو د باعثه کېدو دغه سو
شی سو. لکه موږ چې یو چاته یو کار وکړو موږ وایو ځه خدای دې خوار کړه بس دغه فلانی کار کوه ما ځم باعثه کوو که د شرایع مطلب نه وي. دلته هم د پیغمبر شرایع مطلب نه وه. ولذات الجن غواړه نو د هغه حدیث په تقاضا چې ورته وګورې اگر چې د کتابیې چې اهل کتاب یې معنا یهودیه یې عیساییه یې د هغې نکاح خو روا ده خو خلاف الاولا کار دی ځکه په د هغه حدیث کې چې دی دارومدار چې دی اصلي پر جن ورکړي نو دا خو چې د جن نه لري خو ګرڅه هغه ده کافره ده مګر اهل کتابه ده. نو دا یوه مسله سوه د دې ټوټې مطابق د آیات کریمه چې ولا تنکحوا المشرکات. دوهمه مسله چې دلته څېړل کېږي هغه ده چې دلته ځینې کسان دي په ظاهره داسې معلومیږي چې دی نو اهل کتابه ده. د دې خلکو ښځې ته چې واده کتابیه ده معنا یهودیه ده یا نصرانیه ده دا ظاهر کې ګورې نکاح ورسره کوي مګر چې تحقیق وکړې ښه معلومات پسې وکړې د دوی څخه خپل دین د لاسه وتلی اوس همدا مرتدان ځینې جوړ سوي برابر سره د مثال په طور لکه هغه د اسلام چې یو څوک وځي موږ مرتد بولو دوی د خپل دینه وتلي دي دغسې د کفر د الحاد درجې ته د ارتداد درجې ته رسېدلي دي. ایس یې نوم د دغه دی چې دا یهودیه ده چې ویې پلټې نه موسی علیه السلام نبوت مني نه د تورات حقانیت مني نه هغه احکام مني نو دا خو برمازي نوم د یهودیه دی په معنا کې په باطنه کې مرتده ده. یا یو نصرانیه ښځه ده چې سمه دمه پر لو پلټې معلومات یې وکړي دا نه د عیسی علیه السلام نبوت ته پر هغه رقم قائله ده چې هغه دین وایي نه و انجیل ته په هغه رقم کتاب باندې قائله ده چې هغه موږ وایو چې د الله پاک منزل کتاب دی اله خرافات او دغه شیانې پر دغوی عقیده کړي. د دین د احکامو پابندي نه لري هغه د دې دغه باطل دین چې هغه موږ اوس په دې باطل بولو چې منسوخه دی نو دغه خو په ظاهره کتابیات معلومیږي سړی چې وایي نکاح یې روا ده مګر د کتاب مسله دا ده چې د دغسې کتابیاتو سره باید ډېر احتیاط وسي. د دیو نکاح ناروا ده دا اوس حکم د مرتدې لري د ملحدې لري دا پر یهودیت و نصرانیت باندې مشهوره د نوم یې د یهودي او د نصرانیې دی. نو هغه مؤمنان چې دوی تللي دي د مثال په طور په غربي هېوادو کې د دغسې ښځو سره ودونه کوي چې د هغې خو په ظاهره نوم دا دی چې دا یهودیه ده په ظاهره نوم دا دی چې دا نصرانیه ده مګر په حقیقت کې د دوی عقاید دغسې مسخه سوي و خراب سوي دي چې د الحاد و درجې ته رسېدلي دي د سیکولرۍ و درجې ته رسېدلي د هیڅ حلال و حرام پابندي نه کوي. خو په یهودیت کې هم حلال و حرام په نصرانیت کې هم حلال و حرام د هغه پابندي دا نه کوي او عقیده هم نه ورته لري نو د دغسې ښځو سره نکاح کول دا ناجایز دي حرام دي. خلک دې په دغه نه دوکه کېږي خصوصا هغه طبقه چې زموږ په مسلمانانو کې تعلیم یافته ده و دوی ته داسې یو چانسونه په لاس ورځي چې دوی په خارجي هېوادو کې تحصیل کوي هلته به دغه یهودیات و نصرانیات چې دي هغه د دوی سره یو څه اړیکه ټینګوي بیا دوی نکاح سره کوي دوی باید دغه معلومات وکړي چې دا واقعي پر خپل یهودیت و نصرانیت پاته ده که یې له منځه یو ملحده و یو مشرکه ځینې جوړه سوې ده نو بیا خو که دوی خو لا اوس اکثره په شرک مخته دي بیا خو نکاح ناجایزه ده. نو دویم به دغه مسله د دغه آیات د دغې ټوټې مطابق سړی په ذهن کې ولري. د دې سره سره اشرف علي تنوي رحمه الله ذکر کړي دي باره وایي لکه دغه مؤمنانو ته چې موږ توجه ورکړه تنبیه مو ورکړه چې ته هلکه په دغه یهودیات و نصرانیات کې فکر کوه چې داسې نه چې دا ملحده سوي دوی د دې سره مطابق باید دغه مؤمنان خلک چې د دې په دار اسلام کې سره اوسېږي اوس موږ دلته گزاره سره کوو دلته هم دا نارینه چې دي دا خلک چې دا خپلې لوڼې لري یا خپلې د مثال په طور خوندې لري یا نور نجونې چې د دوی تر تولا لاندې دي د ده په ولکه کې د نکاح په ده پسې اړه لري دغه کسانو ته هم د امر متوجه دي چې دوی باید په نارینهو کې ډېر احتیاط وکړي چې کوم چاته خپل یو قریبه ته ور په نکاح کوي د نن زمانې دغه بې بندوباره ځوانان چې دي چې د دین په هېڅ شي باندې خبر نه دي د دغو څه هم باید پوښتنه وسي عقیده یې وپلټل سي چې دی اوس د اسلام احکامو ته پیغمبر علیه السلام او د قرآن دا په امنت بالله کې چې کوم شیان ذکر سوي دي پر دغه دی پوره عقیده لري که نه لري که عقیده پر درلوده خو بلکل دې په نکاح ورکړي دا مؤمنه ښځه د مؤمن سړي ته په نکاح ورکړي که هغه ځوان دغه رقم دی چې مازې ته پېژنې چې دا د فلاني کاکا زوی دی ظاهره نوم یې د مسلمان دی او نور نو په عقیده کې چې دی سم دم د الحاد درجې ته رسېدلی دی. تنوي رحمه الله وایي وراوی لکه زموږ د نن زمانې تعلیم یافته ځوانان چې د کوچنیوالي څخه دی مکتب ته داخل سي قرار د دین د تعلیم څخه بې برخې سي په کور کې هم دین نه زده کوي
په مسجد مدرسه کې هم نه زده کوي. د مکتب اړخ چې دی هغه خو دا د عصري علومو غلبه ده. هلته خو دیني علوم کمزوري دي. پکښې کې مازې په هفته کې یو دوه واره د قرآن کریم تلاوت ورکوي، نو په تلاوت خو احکام نه زده کېږي. نو دغه سړی چې لوی سي باره د هغه عصري علومو غلبه سي پر ده باندې، دوی چې 12 خلاصي، بیا فاکولته خلاصي، بیا خارجي چانسونه هم ویي، باره نو د اخوا چې راشي فقط هغه نوم یې د مسلمان نور که ته دی وژغه د اسلام په احکامو کې ډېر احکام دي دی یې رخشند بولي، باطل یې بولي، درواغ یې بولي، نو دا خو سوچ کافر دی. نو و دغسې چاته خپله لور یا خور په نکاح ورکول په ورځ د قیامت یې د دغه پلار یا د دې ورور څخه چش کېږي، بس خاص کېږي چې تا خپله خور یا لور په دغه هوس باندې چې ما و تعلیم یافته ته ورکړه، هغه د فلاني ځای څخه ماسټري و ډګري راوړې ده، نو د دغه حساب به د ده سره کول کېږي. څلورمه مسله دا سوه چې بالفرض که سړي دغسې غلطي وکړل، مثلا سړی دغسې خپله شهوتران سړی دی، دنیا طلبه سړی دی، حریص دی، چې کله به د یو تعلیم یافته و د یو رتبې والا سره د ده دوستي وسي، نو د خپله خور یا خپله لور و دغسې چاته چې هغه د خارجه راغلي، خارجي تحصیلات یې کړي، دی د عقیدې معلومات نه کوي، هېڅ یې په اوږو کې وروي چې دی قریب سي مازي که یې ورکړه بروی دغه ښځه مؤمنه که دې معلومات درلودی، د دې پر د خپل مېړه علم راغلی چې دغه زما مېړه د حلال و حرام پابندي په عقیده کې نه لري، حلال حلال نه بولي، حرام حرام نه بولي، د اسلام دین سره یو پالتو کار بولي، د ملایانو د بېعقلانو کار یې بولي. که دا په خپل مېړه پوه سوه که اسلامي حکومت برپایه و، دا باید قاضي ته عریضه وکړي چې زما مېړه دغسې شی دی، ما ځینې جلا کړي، زه خپل پلار یا ورور په ظلم ورکړی یم، هغو تحقیق نه دی کړی. نو دا به خپل اواز پورته کړي. په اسلامي حکومت کې خو د ښځې اواز اورېدل کېږي. یو خو زموږ سیس ټولنه ده چې دلته فقط دیکتاتوري و بربریت شروع دی، نوم د اسلام پر پروت دی، مګر ښځه خپل هیڅ یو اواز نشي پورته کولی چې هر څه ورسره کېږي دا بیا ګالي، وایي ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، یا بیا وژنې قبر ته بیلیږي، یا په دغه کور کې چې هر څه ظلمونه پر روان وه دا بیا ګالي. دا خو نو غلطه ده. یا چې اسلامي ټولنې پر ښځه فرض ده، باید قاضي صاحب خبر کړي، هغه د وخت امیر المؤمنین خبر کړي چې دا زما مېړه خو دغسې بلا له یو ځای په نکاح ورکړی یم، هغه بیا ځینې جلا کړي، ځینې استبې کړي. که نه و اسلامي حکومتونه خپل قریبان دې خبر کړي، که په وسه کېدله ځینې جلا بې کړي، که د وسه څخه وتل خبره وه، نو خو مظلومه د الله عز وجل بیا په ورځ د قیامت بدله ورله راورکړي. نو دغه بحث د اولې ټوټې سو. پاته سوله دوهمه ټوټه د آیات کریمه، هغه خو دا وه چې ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، ای مؤمنانو تاسې د خپلې ښځې او مشرکانو ته هم په چا مه ورکوئ په نکاح تر څو چې دوی ایمان راوړي. دغه خلک رامنع سوه د دې څخه چې و مشرک سړي ته مؤمنه ښځه ورکړي. دغه مشرکین د تورې څه هم عامه معنا موږ راخیستې وه. څه معنا عامه معنا چې مطلق کافر، هیڅ کافر ته مؤمنه ښځه نه ورکول کېږي. دا نو باره فرق نه لري که دی اهل کتابه دی که نه دی، هر څوک چې دی چې کافر دی د مؤمنې ښځې نکاح د ده سره نه کېږي. ولې دا نه کېږي؟ باره کتاب وایي د دې وجه دا ده ښځه چې مسلمانه سي، خو د ښځې اسلام د دې څخه منع و ایبا راولي چې د کافر تر نکاح دې د لاندې سي. باره د دې دپاره مثال یې ښي دی، که دوی دواړه مسلمانان دي، د مثال په طور ښځه هم مسلمانه ده، مېړه یې هم مسلمان دی، یوه پله د زوج بدنصیبي اعلی کړې وه، باره کافر سو ولاړ یو دین ته واوښتي، هر دین ته چې واوښتي د مثال په طور خو مرتد باره بلل کېږي، دستي په دستي یې فرقت راځي، نکاح سره جلا کېږي. نو ګوره که د ښځې اسلام د نر د کفر سره جمع کېدلی، نو خو هغه نکاح به نه په ماتېدلی. مېړه به ورته چې څه چې ته مسلمانه سوې زه کافر یم اوس هم ته زما په نکاح کې، نو چې هغه جوړه نکاح په خرابېږي. نو داسې خو بیخي نسي کولی چې اولیا را ولاړ سي خپله خور یا لور و کافر ته ورکوي، برای پروا نه لري دی کتابي دی، امریکایي دی یا یهودي دی، بني اسرائیلو څخه دی، ښه ځوان خو دی، ښه دنیا خو لري، زه ورکوم. موږ وایو چې وار د واره مسلمانان وایي نکاح یې هم کړې وایي، مګر دا مېړه یې کافر سوی ولا دا ځینې جلا کېدله، دا خو بیخي نسي کېدلی. نو دغسې حالت چې معنا دواړه مؤمنان یې زوجه کافر سي، دستي فرقت واقع کېږي. فرقت معنا د نکاح ختمېده، فرقت چې واقع سو ښځه به خپله عده د دغه ګړي څخه حسابي. عده یې نو که حیزونه ورته ورتله، په 3 حیزه عده د دې تېرېږي چې 3 حیزه یې تېر سول، باره به د بل چا سره بیا واده وکړي، که یې خوښه وکړي نه ونه دې کوي. که د حیزو خاونده نه به کوچنۍ انجلۍ ده یا عیسه ده، عیسه هغه ده چې دغه نه مشره ده چې اوس حیز نه ورلره ورځي،
هغه دې بیا 3 میاشتې تېرې کړي، 3 حیضه که نه 3 میاشتې د هغه وخته څه حساب کړي، 3 میاشتې چې تېرې سولې د هغه مېړه څخه چې د دې چې ځینې کافر سو وار د واره مسلمانو د دې د هغه څه کار خلاص شو، بیا کې بل مېړه کولی شي. او که چیرې د هغه مېړه څخه دې حمل درلود، باره بیا دا حمل ته وکتل چې حمل یې کم وخت کښېښه او معنا لنګه سوله، عده یې تېره سوله، د بل چا سره نکاح کولی شي. ګوره دا په هغه صورت کې چې دواړه مسلمانان دي او دا مېړه یې ځینې کافر سو، هغه د نکاح یې ختمه، دا به عده تېروي په دغه 3 قسمو کې چې هره عده وښوده د هغه ځایه څه عده بس شروع کېږي. دویم صورت یې بیا داسې دی چې دواړه کافران دي، دواړه مثلا یا یهود دي یا دواړه نصارا دي، نکاح سره کړې د خپل ژوند سره کوي. قرار یې دا زوجه راولاړه سوله چې شی وکړي اسلام یې راوړي. په دې وخت کې نو بیا هم 2 صورته جوړېږي چې دوی چې دواړه کافران دي نکاح سره کړې د اوس یې ښځه اسلام راوړي، دا په اسلامي ملک دي که په کفري ملک دي. نو که چیرې په اسلامي ملک کې وه نو به دا قاضي خبر کړي چې ما اسلام راوړی، مېړه مې دی کافر، پر خپل کفر باندې پاته سو، کنې موږ وار د واره د سره دواړه کافران. قاضي به دی راوغواړي، بهره به ورته ووایي چې ته اسلام راوړې که نه راوړې. که ته وویل هو زه مسلمان سم، کلمه یې وویل، د دوی نکاح نه سره خرابېږي، نکاح نه باطلېږي، دلته نکاح پاته ده. که دوی انکار وکړي بهره دا ځینې جلا سوله، چې جلا سوه بیا یې عدت د هغه ګړې څخه چې دا د ماضي انکار وکړي شروع کېږي. په هغه 3 طرز کې به په یو طرز باندې نکاح تېره کړي خپله، چې یا د مثال په طور هغه 3 حیضه دي، یا که حیضونه نه ورته ورتلګر سره کوچنۍ وه یا عیسه وه په 3 میاشتې دي، که چیرې مثلا حملدار او په وضع سره د حمل دی چې هغه عده یې تېره سو، بیا به خپله نکاح د بل چا سره کې کول وبې کوي. بل صورت یې دا دی په د هغه 2مه مسله کې چې د دوی دواړه کافران مینه اسلام راوړي، چې دوی په دار اسلام کې نه د کفر په ملک کې، نو هلته خو قاضي نشته چې برای مېړه راوغواړي باره به دته اسلام ورپېچ کړي چې هلکه ته اسلام راوړې که نه راوړې. هلته به څه کوي؟ دلته نو فرقت و جلاوالي د دوی 2 د نکاح دستې نه راځي، بلکې انتظار کول کېږي. څنګه؟ یا که چیرې دې ته حیضونه ورتلل، 3 حیضه چې پر دې تېر سول، باره موږ فرقت واقع سو. یا که حیضونه نه ورتله کوچنۍ وه یا بیخي ډېره زاړه وه، حیض یې ختم و چې 3 میاشتې پر تېرې سولې، موږ یې باره فرقت واقع سو. او یا که د ده څخه حملدار او کوچنی پناه سو چې حمل یې کښېښه او فرقت واقع سو. فرقت چې واقع سو وروسته به بله عده تېروي. په دغه ځای کې که نکته ده باید علما ورته متوجه سي، عام خلک هم ورته متوجه سي. ګوره دلته په دې 3 میاشتې یا په دې 3 حیضه یا په دې وضع د حمل د دې عده نه تېرېږي، دا فقط فرقت راغلی. فرقت حکم کول کېږي چې د دې 3 حیضه تېر سو یا 3 میاشتې پر تېرې سوې یا یې کوچنی کښېښاوه، موږ وایو اوس ته د زاړه مېړه څخه چې کافر دی په کفر پاته دی، ته فقط راجلا سوې، عده به د دې په ایسته بیا شروع کوي. بیا یې نو څنګه شروع کړي؟ باره به یې هغه 3 حیضه پر ځان نور تېر کړي، هغه به یې عده شي، یا به 3 میاشتې نورې پر ځان تېرې کړي، هغه به یې عده شي. او حمل خو نو نسته، خو یو هغه خو چې دی فقط هدي پیدا سو، په هغه باندې خو چې دی فقط د دې فرقت واقع سو. نو ګوره که زما خبرې ته تاسې متوجه یاست چې دوی دواړه مسلمانان وای، زوجه کافر سوی وای، دستي فرقت راته عده دستي شروع کېدله. که دوی دواړه کافران وای، دا مېړه و دا ماینه ښځې اسلام راوړی وای، دا فرقت دستي خو نه کېږدي. قاضي به دی راغوښتی وای چې په دار اسلام کې وای که دوی انکار کړی فرقت دستي واقع کېدی، عده دستي شروع کېدله، نکاح ختمه وسره باره عده چې تېره کړې وای، بیا د دې کار بل مېړه یې کوی که نه کوی. دا 3م صورت خو دا سو چې دوی دواړه کافران دي او دوی اسلام راوړي، دوی پر کفر باندې پاته سو، چې په دار حرب کې دلته فرقت دستي نه واقع کېږي، دلته به 3 میاشتې یا 3 حیضه یا وضع د حمل کېږي، باره به فرقت حکم کېږي. د فرقت حکم چې اوس وروسته به باره بیا دا عده تېري یا 3 میاشتې یا 3 حیضه، بیا بل مېړه کولی شي. دلته مول ځینې خلک خطا وځي، ګاګه املا خطا وځي، باره په دې 3 حیضه یا په 3 میاشتې یا په وضع د حمل دستي عده ورتېري، عده یې نه تېرېږي. دا چې پر تېر سو په دې فقط فرقت واقع کېږي، فرقت چې واقع سو بیا بله عده غواړي. وروسته بله خبره چې د آیات 3مه ټوټه وه، هغه دغه وه چې اولئک یدعون الی النار، چې وجه یې دا ده چې د دوی سره تاسې نکاح مه کوئ د دې مشرکانو سره، یا د مطلق کافرانو ته دا ښځې په نکاح مه ورکوئ، ځکه دوی دعوت و چاته کوي؟ و اور ته، او الله تاسې و جنت و مغفرت ته راغواړي. نو دغه دعوت یې واجه سوله. پر دې یو سوال واردېږي چې دا سوال د هغه ذهینو کسانو دپاره زه دلته وایم، دا د عامو خلکو کېدای شي د هغو په دماغ کې دا خبرې نوران نه شي. دا د هغه کسانو دپاره چې تعلیم یافته یي
او سم د مؤمنان د اسلام په احکام غواړي چې جوور سر په خلاص کړي د اسلام عمق ته ځان شوق کړي نو د هغو دپاره دغه زما خبرې چې دا اوس پر درېیمه ټوټه کېږي ګټورې به یا به دغه چا دپاره ګټورې سي چې هغه د مثال په طور پر اسلام له بې ځایه سوالونه کوي نو د هغه دپاره هم کیدای شي څه پیدا وکړي هغه سوال دا واردېږي که دا مسلمان سړی د مشرکې ښځې سره نکاح وکړي هغه دعوت و کفر ته ورکوي نو نه به یې دی وانړوي یا زه دا مؤمنه ښځه و کافر ته ورکړم دا وانړوي نو د مسلمان خوله چا ورګنډلې ده خدای دې دعوت ورکړي نکاح یې ورسي که نکاح دې راواسي د مسلمان سړي د مشرکې ښځې سره نکاح وسي لکه هغه احتمال چې ستا چې دا به دعوت ورکړي دی به واړي خدای احتمال هم سته خدای به دعوت وي هغې ته ورکړي دا به راواړي یا ته مؤمنه ښځه ورکړې او مشرک ته په نکاح کې واده باره کافر کوي نه به د مشرک یعنې کې خدای دې دعوت ورکړي دی دې اسلام ته راواړي د دې بلې خوا که ورته وګورې خو چې لا دې نکاح ورسره وکړي چې ګونې خدای دې اسلام ته را دعوت کړي په دغه نیت کې وکړي دا ولې خدای دا رقم وکړي چې دا خوا یې معتبره کړه دا د کافر د خوا دعوت باره نکاح حرامه کړه دا د مسلمان د خوا دعوت چې و کافر ته ورکول کېږي دا یې نه کوي معتبر چې نکاح یې ورجایزه کړې وای دا یو غټ سوال دی دلته واردېږي په دې ځای کې نو د دې دپاره جواب په څو طریقې ورکول سوی دی یوه طریقه یې دا ده چې دا چې الله تعالی دغه خوا معتبره کړه چې دا د کافر دعوت چې مؤمن چې ورکوي باره یې دا نکاح حرامه کړه نو چې ته دعوت ورکوې زه نکاح حراموم هغه بله خوا نه معتبره دا خو د الله تعالی چې دی هغه عالم و حکیم ذات دی دا چې دی هغه اعتبار کوي دا نه کوي په دې کې زموږ څه زه یم چې کاره چې پر خدای سوالونه کوم دا خو د لنډ جواب دی په دې کېدای شي مؤمن داسې قناعت وکړي چې اوس یې دي نو چې الله چا خوا نه ده معتبره کړې دا یې معتبره کړې ده بس د الله تعالی پر دغه اعتبار د الله تعالی پر دغه حکم زما ایمان دی دویمه مسله چې هغه عقلي جواب دی هغه دا دی چې د هرې خبرې پر ټولو علتو خو نه موږ علم نسو راوستلی په دغه مسله کې چې مؤمن و مسلمان د مشرکې سره نکاح کوي الله منع کړې ده یا مؤمنه ښځه د مشرکه سره نکاح کوي الله منع کړې ده دا منع چې د یو علت خدا د کافر بدی ته دعوت ورکړي کېدای شي دی او کفر ته واړي مګر نور علتونه هم دلته موجود دي مجموعه الله پاک هغه مجموعه ګرد ذکر نه کړه دغه چې یوه خوا ذکر کړله نو هغه ګرد خو ماته ضروري نه دي زه په خبر سمم موږ چې فقط یو علت راښکاره کړي انور پټ هغه مجموعه دا خوا تاییدي چې دغه خوا معتبره که هغه خوا معتبره وه چې بله وه د مؤمنان به دعوت و د مشرکانو ته ورکړي نکاح دې سره وکړي بله بیا راواړي هلته هغه نورې وجوهات چې ورسره جمع کړي هغه دغه خوا ته ترجیح ورکوي دغه خوا درنوي چې دا د کافر دعوت دی نو بل جواب دا ورکول سوی دی چې بابا هر ځای چې ګټو تاوان سره تړلي خلک د تاوان اول ځان کاږي جلب د منفعت وروسته دی اول سړی د ضرره ځان خلاصوي جلب منفعت دا وروسته دی لکه مثلا یو سړی ناجوړ دی د ناجوړۍ څخه خلک ځان ساتي وقایوي شیان د مخه کوي دا چې زه چاغ سم زه ښه قوي سم هغه خو وروسته مسلې چې دی به سپورټ کوي اول د واره باید وقایوي شیان وکړي چې پر ده باندې مرض حمله ونه کړي نو دلته هم چې مسلمان او مشرک نکاح سره کوي معنی ښځه مسلمانه ده میړه یې مشرک یا سړی مؤمن و مسلمان دی مشرکه ښځه په نکاح کوي دلته لکه دا احتمال چې ستا چې کافر به دی دعوت کې د کفر و خواته بې بوځي دا یې ضرر دی دا احتمال خو هم شته چې دی به هغه را دعوت کې د اسلام و خواته بې راولي دا یې ګټه ده اسلام هغه وقایوي حیثیت یې ژر را د مخه کوي چې دا کارګر سره مه کوه چې دا ضرر خوندي شي وقایه یې کوي انسان نو په دغه خاطر باندې الله دغه اعتبار وکړي د دغه دعوت د کفارو نکاح پر حرامه کړه هغه دعوت د مؤمن نه کوي معتبر چې نکاح ور حلاله کړې وای ولې په دې کې دفع د مقدرت ته منع وقایه تر ټولو مهمه ده معتبره بل څلورمه وجه دا هم کېدلی شي چې ایمان د عقل تقاضا ده او کفر چې دی هغه د نفس اماره تقاضا ده اکثر خلک چې د عقل یې ضعیف وي هغه نفس اماره یې غالبه وي نو چې نفس اماره او سرکشه نفس غالب وي اگر چې دی مؤمن یې چې د مشرک سره یو ځای کې نو یو څه مشرک دی یو څه د خپل نفس دی دا دواړه ورته ملګري کېږي هغه د ضعیف عقل مغلوبه کوي که شیعه د کفر خواته په دغه الله پاک دا نکاح حرام کړل که څه هم دا احتمال خو شته چې دا مؤمن دی و د مشرک له دعوت ورکړي کفر د څخه جرا ولې د اسلام خواته لیکن خدا بخیر لر د ګوت په شمار یو څو خلک دي دا خو په هغه کسانو کې دا کار کېږي چې د عقل د خوا قوي د کافر د هرې خبرې جواب لري نو هغه کولی شي چې هغه مشرک سړی راواړي د چاته د جن خواته یا مشرکه ښځه د جن خواته راواړي او دا چې ضعیف العقل نفس اماره لا هم ورسره د ګناه ورته خوښي د اخوا یې میړه یا مینه هغه مشرکه د هغه دعوت ورکوي
نو اړه یې په دغه خاطر هم الله تعالی چې دی دغه نکاح باره ورسره بېلې کړه سره هغه لږو خلکو ته اعتبار نه کوي چې په مسلمانانو کې خو داسې هوښیار عاقل خلک هم شته چې هغه څوک را اړولی شي دا کافر را اړولی شي د کفر څخه دا ډېر خلک دغه دي چې نیسي را اړولی ضعیف العقل دي ولې نفس اماره ورسره دي نو هغه سره بندیز پر ولګوه دا څلورمه وجه شوله. بل سوال دلته دا واردېږي دعوت و کفر ته دا تا علت کې دپاره د حرامولو د نکاح نو ښه راسه د کتابیه دا جنو بیا ولې را جایزه کړه چې تا د کتابیه په باره کې نو هغه ټوټه منسوخه سوله الله پاک هلته په هغه آیت کریمه کې ذکر کړي دي چې محسنات د اهل کتاب هم تاسې په نکاح کولی شي نو خو د هغې سره اوس هم کفر ورسره دی نو هغه کفر خو چې و هغه یې علت د دې و چې حرمت نکاح راولي نو باید دا هم نوی روا سوی دا ولې روا سول د دې جواب دا دی چې موږ دا نه منو چې دغه علت اوس هم باقي دی علت یوازې کفر نه دی چې دا کفر یي او تاثیر هم وکړي د کتابیه کفر تاثیر نه کوي پر چا باندې پر مؤمن باندې ولې خو هغه حکم چې د کتابیه جواز یې ورکړي دا خو بیخي ډېر وروسته و دلته چې وار د واره بندیز ولګېدي دا خو د اسلام په سر کې و چې دا نکاح ویګه سره د ګرد کافراتو سره مه کوئ دلته عقیدې ضعیفه وه د مسلمانانو چې کافر نکاح ورسره کړی وی که مشرک وی که اهل کتاب وی د عقیده یې کمزورې کوله الله منع ولګول چې د مسلمانانو دلایل زده سوله په عقیده کې اسلام پوخ سو برای هغه اجازه ورلره ورکړه د کتابیې هغې هغه کفر چې دی د کتابیانو دا اوس تاثیر پر مؤمن باندې نه کوي ولې د مؤمن عقیده په خاص وله دا جواب دی. بیرته سایل سوال راګرځي چې اوهو چې دا رقم په دې باندې ته دا نکاح د چا روا کوې نو خو راسه اوس د مشرکاتو دا امر جایزه کړو خبره و مشرکه هم په نکاح کولی شي ستا عقیده اوس په ښه د مشرکه دې نشي اړولی مؤمنه و مشرک ته پسې ورکش کوه و په کتابي کې ورکش کوه په نکاح یې ورته روا کړه و د دې عقیده په ښه د دی نشي اړولی د دې جواب دا دی موږ ویله چې دا خو اصلي د تاثیر خبره د تاثیر نه کوي اوس چې دی دا محل ته هم کته کېږي ستا سوال خو پر ځای دی چې پر ما دې وکړي چې ته دونه قوي العقیده سولې دواړې خواوې جایزه کړم ښځه و مشرک ته په نکاح ورکړم ته مشرکه په نکاح کړه تاسې نشي اړولی ما ویل یا محل ته نو هم کته کېږي کفر خو یو نجاست دی د دغه مشرکاتو کفر چې دی دا ډېر غلیظ دی بد دی د کتابیاتو کفر چې دی هغه خفیف دی نو مؤمن ته ما ویل ستا عقیده خو اوس په ښه ده څوک دې نشي اړولی مګر بیا هم ته دغونه پاکو پاکیزه یې چې پر دا مشرکه باندې مه ورځه د دې دا کفر دغسې بد غلیظ دی د هغه څخه ځان راوساته او کتابیه چې ده پر کتابیه باندې ورسه نکاح ورسره وکړه هغه دغونه نجاست یې غلیظه نه دی لکه دا بله لکه دا مشرکه چې ده نو خود د مشرکې نکاح اوس هم د جهته څخه د دې چې دا محل غلیظ دی ډېر بد نجس دی شرک پکښې کې دی مسلمانه ته ځان به ورنږدې کوه کتابیه که څه کفر لري خو دا کفر یې خفیف دی د دې کفر لږ دی ولې پر ملت توحید ده پر خپل ملت باندې پاته ده ما ول مشرکه سوې چې نه خو په دغه شرط نکاح روا ده نو د دې سره ستا نکاح جایزه سوله نو مګر ستا په سوال کې خو دا بله خوا هم ونه تا ول مؤمنه ښځه هم مشرک ته ور په نکاح که و کتابي کې ور په نکاح که نو دا مؤمنه ښځه خو هم دغسې قوي سوله ایمان یې غښتلی سوی دی هغه یې نشي اړولی دا بندیز دې ولې لګولی چې دغه سره ولا که نکاح رسوي د هغه وجه بیا دا ده چې ضعف خو ګای په عقل کې دا یو رقم بل ضعف په اسبابو خارجیو کې دی په جهان کې چې ورته وګورې بس دا رقم ده دا میړه پر ښځه یو نقي حکمران دی د ده پله پر لوړه ده نو دا د اسبابو ضعف دی هغه د عقل ضعف خو جلا شی دی چې د ښځې عقل اوس قوي سوی دی عقیده یې قوي سوې ده کافر یې نشي اړولی خو د اسبابو د لارې چې دا ورمعینه کړې دا لاندې د دی باندې دی نو د دغه خاطره څخه دا د دې ضعف چې د موږ خلک وایي په فیزیکي لحاظ ضعیفه ده د دې دا فیزیکي ضعف چې دی هغه د زوج تر تاثیر لاندې کېږي قرار هغه د زوج خوا ورسره غوره کړي د هغه تر تاثر لاندې سي د هغه تاثیر سي د دې د خوا تاثر سي معنا د هغه څه قبول د اثر وکړي باره ورسره اوړي نو په دا خاطر باره د مؤمنه ښځه و مشرک ته په هېڅ صورت معنه کړه ورروا نو د مؤمنې د خوا څخه د کافر سره مطلقا نکاح حرامه سوله ولې فیزیکي ضعف ته مو وکتل او د مؤمن د خوا څخه چې مؤمن دی چې هلته کافراتو سره نکاح کوي د مشرکې سره مې ور حرامه کړل د کتابیې سره مې ور روا کړه په مشرکه کې چې دی هغه نجاست یې غلیظه دی چې شرک دی د دې بل دا چې دی کفر دی خو غلیظه نه دی نو مال دا نکاح درته جایزه هغه درته ناجایزه ولې ستا دماغ اوس قوي شو تاثر نه کوي په وار د واره کې چې منع د ګردو سوی خدای کمزوري و ما ول اړه یې
مقدس کې خود مې ولا تنکحوا المشرکات کې مطلق کافرات مراد کړي چې هغه د سورة مائده آیات نازلې دي هغه وخت عقیدې قوي شوي وي دا خو اثر نه راتلی چې اثر نه راتلی نو تقاضا ده باید د مشرکې سره نکاح شوی د کتابیه سره مګر خو د مشرکې د جهات څخه دغه نجاست چې هغه نجاست عقیده وي دي دغه جهات څخه پر د باندې بندیز ولګو چې دا کار مکونو په پای کې مسله دا ده په دا مسلمانانو کې لکه د نن زمانې غي چې دوی په خپله په اسلام خبر نه دي د اسلام حکم کمزوري تعبیروي ښځې در تاثیر لاندې راځي که دغسې کمزوري بې علمه سړی پیدا شي اگر چې مؤمن دی هغه کتابیه ده دی به په هغه عام قانون کې نه داخله چې ستا دپاره نکاح روا ده ولې دی د هغې در تاثیر لاندې کېږي د بې علمۍ د وجې د دغسې چا دپاره اوس هم کتاب لیکلی دی چې معنی اگر چې دی مؤمن دی هغه کتابیه ده دی یې نشي په نکاح کولی ولې خو د ده هغه تأثر موږ یقیني دی چې ته تأثر ځینې اخلي د هغې ښځې څخه دا ولاکه راواړې ته بلا دا ورواړې نو دغه یو څو مسلې وې الله پاک دې وکړي چې زموږ ستاسې په دماغو کې راغلي درک یې وکړو الله تعالی پاک دې موږ ستاسې د دې کفر د شر څخه وساتي الله دې وکړي چې زموږ عقاید دونه قوي شي چې پر دوی باندې اثر وکړي زموږ اخلاق او اعمال دا رقم قوي شي چې موږ دوی را تشویق کړو د اسلام وجن ته چې په خپله دوی راسخاني شي د اسلام په حقانیت لکه اوس چې په کفارو کې موږ نرو ښځې وینو مطالعې کوي د اسلام دقیقه مطالعه چې وکړه دی لاچار وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایي نو که موږ خپل جنس هم زده کړو خلکو ته تشریح کړو هغه به هم پر بله ولاړ نه شي ایمان به راوړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين